السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران ورونو، دغه مواد چې تاسو وینئ دغه مو د هغه ورونه چې په خارج کې په جرمني و برطانیه کې اوسي، نو د دوی په مالي کمک او حمایت سم د شپږ دېرشو یتیمو کورنیو دپاره اخیستي او ورته اماده کړي دي چې دغه رقم مواد بعضې وخت کمو کورنیو ته او بعضې وخت زیاتو کورنیو ته د دوی په مالي کمک او همکارۍ سره موږ هره میاشت انشاءالله اماده کړي او ورته توزیع کوو. الله پاک د دغو ورونو ته چې په دغو کمک کې برخه اخیستې ده اوږد عمر او خوشحالي ورته په نصیب کړه، او الله پاک د دغو صدقاتو او زکاتو چې دی درته لېږي او دغو اړمنو خلکو ته په وخت رسي، د دغو عوض د الله پاک دوی ته هم په دنیا او هم په آخرت ورکړي. واقعا چې دا ټول ډېر واړه یتیمان دي، ډېر بې کسه بې وسه خلک دي او داسې د کار دپاره څوک نه لري. نو الحمدلله د ډېر وخت کې دغه ورونه چې د دوی دپاره د خدمت جوګه ګرځېدلي دي، الله پاک دې نور هم دوی ته توفیق ورکړي چې انشاءالله کوم هغه کورنۍ چې نورې دلته په دې منطقه کې دغه رقم لکه دغه چې موږ کوم مواد ورته اخیستي دي بې سرپرسته دي، نورې بدون د دغو کورنیو نه د هغو دپاره موږ انشاءالله د خدمت جوګه وګرځو. او واقعا چې ډېرې نورې مستحقې کورنۍ هم شته دي چې دوی ډېر واړه یتیمان لري او موږ فعلا لاسرسی د کمک نه ورته پیدا کړی. نو الله پاک مهربانه انشاءالله چې ټولو ته به د همکارۍ او لاسنیوي لاسرسی انشاءالله پیدا کړو. نو ګرانو ورونو، د هغه نورو نه چې په خارج کې اوسئ او یا په داخل د هېواد کې یې، نو په وسم کوم د یو یتیم د دوه یتیمو کورنیو حمایه او سپورټ تاسې په وس کې وي، نو هیله مو دا ده تاسو نه چې دغه خپل کمک او همکاري دوی نه ونه سپموئ، ځکه دوی ډېر واړه یتیمان دي او د تاسو دغه لاسنیوي او همکارۍ ته ډېر ضرورت لري. او الله پاک دې دغه توفیق موږ تاسو ته په نصیب کړو چې دوی همکاري او لاسنیوی وکړو، او الله دې دغه موږ تاسو ته د هغو دنیا او د دنیا د ښېرازۍ او د جنت فردوس د ګټلو سبب وګرځوي. نو تاسو ته د الله نه ښه وخت او ښې شېبې غواړم، او انشاءالله چې دغه مواد به موږ نن په 20 تاریخ د اسد د میاشتې د 1402 کال انشاءالله دوی ته توزیع او ورته وبسپارو. نور ښه وخت او ښې شېبې ولرئ. پاک الله مو مل شه.